اوس کور په کور سینما شوه، کور وی سی آر غریبانو واغستو، کسټم ډیوټي ته ختمه شوه. یو ننبیو دلته په لاره مخې لراغې ما ته وایي چې مولانا صاحب خدای ډېر مهرباني وکړو. ملسوم شو، ډېر مهرباني. څه چلو شو بیختی ویل زما زامن پردي کور کې ټي وي پسې خدای مونږ ته خپل رنګین ټي وي ورکړ. رنګین مړم شو هغه ننبیي غریب، رنګین ټي وي ورکړ. نن په ټي وي خلک فخر کوي چې د چا په کور کې وي، تو وی سی آر خلق فخر کوي چې د چا په کور کې. نازیزانو او یہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، یہ بند داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد. 50 کاله میں پدی کلی کی وشو 50 کاله او دا ټول خبرې میں دړه د درد نه درته وکړي. خدای دې در باندې وکړي چې اثر وشي. د دې آینده نسل لاج وساتئ. دا پلاران ځان پوه کوي، د الکانو ته لګام واچوي چې لاس او خپې په مات کې او په کټ کې سملوي، هغه ته ډېر بهتر دی بجای د دې چې په بلو پرنټونو کې د شپې په دکانونو کې ناستي. حکومت ته خو مونږ ډېر وایي، حکومت ته خدای تباه او برباد کړي، د حکومت د خدای دلی تباه کړي. د دې نااهله حکومت د لاسه امریکې بیا تریټ ورکو صدام حسین ته چې خپل ایټمي نظام خپل ختم کا کنی بیا در باندې اٹیک کو. بیا نن مسلمان قوم به وګوري بیا به دوی د امریکې مرګري او دغه خلاف دی. یو صدام راپورته شوی چې د مسلمان لاج او ساتلو 2 سپي ورته یو ځای شوي او 2 سپو یو زمری ونه والی شو. ما په دې خبره پوهېږئ؟ اوس امریکا ورته بیا وای چې دا ایټمي دغه تیریږي چې د سره خو ایټم بم دی، په اسرائیلو یې چېرته ونه غورځوي. نو د اسرائیلو د تحفظ دپاره نن امریکا به وګورئ بیا اټیک په عراق باندې کوي. دا هغه عراق دی، زه د شیعو ته م وایم چې یوازې ځان والو نه څه نه جوړېږي. دا هغه عراق دی چې په کوم عراق د امام حسین سر پروت دی. دا هغه عراق دی چې په کوم عراق باندې حضرت علی پروت دی. دا هغه عراق دی چې په کوم عراق د بی بی زینب اوښې توی شوي او په کومې ځمکه امام حسین او دغه بچي قربان شوي دي. زمونږ دغه ځمکې سره محبت دی. خدای د امریکا تباه کی، د امریکې مرګري دی خدای تباه کی، د امریکې تالی سخت دی خدای تباه کی، او ټولو مسلمانانو ته دی خدای اتفاق او اتحاد ورکی. واخر دعوانا عزیزانو دا د انجمن تبلیغ قرآن و سنت جلسې به کامیابوي. په 10 محرم باندې شپې مالګو منډۍ لوی جماعت کې به دا حدیث چې ما کوم ویلی دا بیان هلته شروع کوو. وصلی الله تعالی علی صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران، ما بیگا تقریر په مالګو منډۍ جماعت کې ستاسو په مخ کې دومره زور سره کړی و چې اوس زما دا مری خوږېږي شاید چې خبرې درته ډېرې ونه کړی شي. خو څه جرأت اوس که دا مری زما ماتېږي درته کوم ځکه چې په دې ګرمۍ کې دا ستاسو ولاړه او په دې ګرمۍ کې دا ستاسو ناسته دا به ټول عمر زما په سر او زما په سترګو وي. الله پاک دې د دې تاسو ته ډېر لوی جزای خیر درکړي. عزیزانو دې ګرمۍ کې د صحابه کرامو محبت مد نظر یا د اہل بیت رسول محبت مد نظر په دې ګرمۍ کې یخ ځای پرې خول او په دې ګرمۍ کې ودرېدل
دا ډېر لوی سعادت ته الله دې تاسو ته نصیب کړي. زما عزیزانو زمون غرضونه دو دي. یو غرض دا دی چې دا 40 کالونه جلسې مونږ دې د پاره شروع کړې وې چې شیعو ځان ته یو خپله مشغله جوړه کړې ده په دې 10 ورځو کې او لګیا یې. او زه به څه ووایم، مونږ سره یو بابو دے هغه ماته وی چې میں 10ویں روز جیا جان مار سا کہ تو دیکھ لے. ماں ورته ویلي چې جان نه مار خدا نو وی چې جیا مار سا نا کہ تسی سنی تماشا دیکھ لے. مال تو منو مجلس 10 کے جس مجلس وچ تو ہو سے تو ہینگ چھری مار سے میں تینوں کیسے کہ ہینگ مار کہ پتہ لگے او زمونږ د کور اساسي. نو عزیزانو دې خلقو ځان ته یو مشغله جوړه کړې ده او دا یو خبره تاسو ته وکړه. خبره دا وه چې مونږ سره بجلیګر کې یو وایرمین شور مکړه نو هغه دا د بجلو فالټونه به معلومول چې کم ځای کې بجلی خراب ده او کم ځای کې فالټ. د شپې ورته ایس ډي او ویلي چې آغا جی مال روڈ دے لین تے فالٹ ہے انہوں کڈنا ہی ان کو ہو پوئے گئی کنا انہوں کڈنا ہی دا غریب اور پسے گرزے دا دشپے پیو بجا دا وڑے لال کورتے پا جماعت کی چرتا دو تارونا جنگی دلیو نو آغای جدا کرا و فالٹو ہے سار تین ایس ڈی او پختنا کولا چی آغا جی رات کو کیا بنا وہ فالٹ کا نو دے آغا جی دا جی بنا سے تڑتڑائے گوندے ہوا نو ورطوئی چی اوہو ایس ڈی او سے راتی پھر کے میرا بیڑا تباہ جو میں لال کرتی پہنچیا تو سارا گند مسیح ہی چاہے وہ آگا ایس ڈی او لیم خوان گھر کو ویچے آگا جی وہ گند کتنے آیا وہ جی رات ہی پھر کے میرا بیڑا تباہ ہو گیا سارا گند مسیح نکلا عزیزان منگا خلق کے سارا گند ملیان چھوڑے ٹھیک شو شیعو ملیان راشی مام باڑو تا او لگیا شی معاویہ نے یہ ظلم کیا تھا کہ یزید کے لیے لوگوں سے زور پہ بیعت لیا تھا اگر تاسو غندے کمقل ورتناس تی اگوی اے ظلم ظلم لوی ہائے کیا کرنے کیا کروں دیکھو گو رہی ماتا گو رہی ماتا بھائی سنو بات سنو ماتا گو رہی ماتا تاسو پیمان ہو آئے پیمان ہو آئے چکا معاویہ سے ظلم کرے ہو نو دا ظلم بدل بتی خدای اغسطے ہی کہ نبی اغسطے ہاں کہنا دوی تے پریخے دے چھ دوی بیتے ہیں دوی تو خیلی دے پریخے کہ معاویہ سے زیادے کرے ہو نو بدل بتی خدای اغسطے او کپ معاویہ سے خدای دمرا لوی اعتمادو چھ خپل قرآن پیلی کلو
د خدای په دومره لوی اعتمادو چې پیغمبر ته وی چې دا کاتبان د وحی چې دي چې کوم قرآن لیکي نو یو به پکې معاویه ماخلي نو د پیغمبر د نیکه د امام حسین خو په دومره اعتمادو چې د قرآن غوندی کتابی پی لیکلو اور تو کہ امام معاویہ نے ظلم کیا. اب میں نہیں جانتا کہ پیغمبر نہیں سمجھتا تھا یا ہمارے مولوی نہیں سمجھتا. قسم پہ خدا دے ہمارے ملک میں مولانا ایک جھگڑا ہے کچھ مولوی اور کچھ پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر جی. ہمارے ہاں ایک جھگڑا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے, یہ بستروں والے جو ہیں یہ امریکن ایجنٹ ہیں. تو ان مولویوں پیروں کا جھگڑا تبلیغ والوں کے ساتھ خدا کی قسم دین پہ نہیں ہے, جھگڑا پیٹ کا ہے. پیر پیری کرتا ہے پیٹ کے لیے, مولوی ملا توپ کرتا ہے پیٹ کے لیے, اور تبلیغی جماعت والے دین کی تشہیر کرتے ہیں اللہ کے لیے. تو جھگڑا جو ہے وہ دین پہ نہیں ہے. پیر دعا کرتا ہے ہاتھ میں کچھ دیے بغیر دعا نہیں کرتا. یا ہمارے ہاں ہم پیر صاحب ہیں تو یہ افریدی ہمارے قبائلی لوگ بہت تمقل, میں خود قبائلی ہوں تمقل داسلا سر کی قربان دے اشرم اے دعوان اب میں نوموں سے. تو ہمارے یہاں یہ پیر گرمیوں میں بھی واسکٹ ڈالتے ہیں, ہم تو مرتے ہیں ایک قمیض میں بھی, یہ گرمیوں میں بھی واسکٹ پکا لے کے یہ گرمیوں میں بھی واسکٹ ڈالتے ہیں وہ مال کے لیے. تو یہ تمکل لوگ جاتے ہیں کہ قربان دے شمشیر سے میں لوگوں سے یا اللہ کامیاب ہے یا اللہ کا. وہ بے وقوف کہتے کہ بس میں اڑ گیا. ہم جیسے جو ہیں مولانا سے نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. ہم دعا اور دین پیسوں پہ بیان کرتے ہیں اور تبلیغ والے دعا اور دین اللہ کے لیے کرتے ہیں. ہم سب کچھ منصب کے لیے کرتے ہیں اور یہ لوگ سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو جھگڑا دین کا نہیں ہے. کیا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جیسا بھی پیدا ہو جائے گا, مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ جیسا بھی پیدا ہو جائے گا, مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ جیسا بھی پیدا ہو جائے گا. مولانا یوسف دا مولانا الیاس سے زویو تقریر کولو زور تناستم ویلے سنو بھائی, یہ دنیا کے جو محبوبات ہیں دا دنیا محبوبہ نہیں پی جنے سوگری کرخو تاسو پی جنم. یہ دنیا کے جو محبوبات ہیں ان کے اوٹھے رنگ سے لال کیے ہوتے ہیں اور منہ پہ رنگ لگایا ہوتا ہے, چہرے پہ پاؤڈر لگایا ہوتا ہے, بالوں پہ وہ ٹیوب لگائے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے ایڈورٹائزمنٹ اخباروں میں آتے ہیں. دا جمعے پورس دا اخباروں نے دا منس پانا ہو گو رہی زبتا سے اخباروں والا سرم گورم زبتا سپریدم
د جمعې په ورځ د پاکستان مسلمان ملک د ښځو د لوڼو د ویښتو تصویرونه او نمایش دا ټوله دنیا ګوري یا که نه ګوري؟ بیا زما متعلق یو سړي ویلی دي ویل بجیګر مولانا چې دی داسې لچرې خبرې کوي. د لچرې بچیه ته دې ته نه ګورې چې ستا د ملک د مسلمان لور داسې ناستی داسې ښکاري. اے شرمېدلو، اے بے حیا او دعوس قوم، اے بے غیرت ملک، بے حیا ملک چې د چا د ښځو کوناټي ټوله دنیا ګوري. بله ورځ صابرینا سنیما ده که څه شی دی دا سیکارنو چوک کې دې ته څه وایي؟ شمع اے شمع تیرے جلووں کی قسم، اے شمع تیرے جلووں کی قسم، جلتے ہی رہیں گے پروانے. کسی نے مجھے کہا کہ شمع گھی نہیں ملتا، میں نے کہا میں شمع سنیما کا غم کروں یا شنیما گھی کا غم کروں. وہ شمع سنیما کہ عید سے لے کر آج تک اس میں بلو پرنٹ چل رہا ہے اور ہمارے ملک میں مطالبے ہو رہے ہیں کہ سنیما کا ٹکٹ جو ہے وہ بلیک پہ ملتا ہے. تو خدا کے بندو، خدا کے قہر کے مارے ہوئے بندو، مت جاؤ سنیما میں، مت جاؤ، مزے ہی کرنا. تاسو سنیما تتلل پریک ہو دے سنیما نہ بد سپو کنڈری جوڑی شي کنه بشي جوړي. په دې ټول ملک کې جهاد وکړي، نوجوان طبقه یو اتحاد جوړ کړي چې شب سنیما سره به ګرځو او هلکانو ته به وایو چې خدای نه ویریږه او د جناب محمد رسول الله نه وشرمېږه او د سنیما ته مزه. دا غیرت د هلکان پیدا کړي. نن چرته د آرامتوب ډیپو دی د هلکان پکې، چرته د آرامتوب ډیپو دی دوی پکې. کابلۍ نه بار وګوره، دا هلکان به ګورې کله به یو بوټ ته ګوري، کله به بل بوټ ته، کله به یو بوټ ته ګوري، کله به شمع سنیما ته چې نږدې ورغلم یو سړی ښځه لاندې ده او سړی پې د پاسه سور کړی، دا یې بوټ لګولی دی. دنیا ته ښایي چې په دې سنیما کې داسې قسم فلم ښودلی کېږي چې ښځه لاندې او سړی پې سوري. اوس خو معامله برعکس ته که خیري تاسو به لاندې یې، ښځې به در باندې سوري. اوس قصه به داسې راځي، ته به لاندې، ښځه به در باندې سورئ، ته به خره به در باندې ناستی. نو زه د چا یو ښځه والورې مړه والور ته وایي وہی بچڑی میں کس کس نو رواں، ماں نو رواں کہ پیو نو رواں کہ پیراواں نو رواں کہ بچڑی تنو رواں، کس کس نو رواں. دے ملک اور دے قوم کم غم جاڑے نو جنجال ٹول ملا جوڑ کرے دے. پیمام باڑوں کے ملا راشی شیعگان غریبان ورتناستی ورتوئی زینب وہ زینب آئی کیا کہنے ارے کہ زینب پہ جنت کے ناستا دا کرنا ہاں نا پہ جنت کے ناستا دا اتنے دل تجارے خپائے پیچھے جنت تولی تلی والکا امام حسین پہ جنت کے ناستا کرنا. مولانا صاحب اسے سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ امام حسن و حسین دوارا د جنت د ظلمو سرداران دی. پیغمبر وی زمان وسی د جنتیان و سرداران دی او دیوی حسین
تو جنت کیوں چلا گیا تو کیوں جنت گیا میں تو بڑا خفا ہوا تیرے تھے پیمانے ابل سے کہ دیشی دیکھو گو رہی اے شیعہ حضرات بھی سن لو میرے اشنا ہو میں محرم ختم ہوئے میں امام باڑے جا کے انہوں نے جلسے کرتا انہوں نے چھوڑنا نہیں تبلیغی جماعت والے ایسی بن کے کام کرتی ہیں ٹھیک ہے پریدو ہے نا چکڑی نہیں دیکھو گو یو سڑے دے بیمار آگتا دڑ تکلیف دے یا کینسر دے یا سدے سخت بیمار خزین جاڑی لورین جاڑی زویم جاڑی ناگانا سڑے جوڑ جب جوڑ شو تکڑا تیار شو اس خزا لور پلا رونے دوستان اشنین بجاری کا خوشحال بھائی ٹھیک شو امام حسین لس ورځ تکلیفوں پہ کربلا کی لس ورځ اور خپ جرات مقابلے کا لس ورځ پس ټول خاندان لاړو جنت کا سور لس سوا کال وشو چې توے چې تاسو جنت ته ولې لاړ او ځان وهي الکه او بل پیغمبر ویلی دي چې د شهید د زخم درد دومره وی لکه سړی کې ازغې لاړ شي دومره دا ګولای د تورې د غشي ا درد دومره وی لکه سړی کې چې ازغې لاړ شي نو امام حسین درد ازغی مو عمرو او تصور لسوا کالو شو ځان دې په وانه مړکو ا سړی می په خوږیږي رښتیا ته ډېره سخته ګرمي ده خپکیږم زما د پیغمبر عقیده ده انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم پتاسو یریګم د عذاب دا غلوی ورځ نه چې پالوی ورځ به خدای ته څه جواب ورکړي یو بل مزیدار خبره سره کو د شیعه زمون گاوند ټول کال ور سره داسي یو اسی د لس ورځو کې سره د پرتو پرتو جوړ شي نور خو یو داسي دیکھو ګورئ یو نړۍ پښتنه ته وکي ورته یار خبره اوري په دې سینه ځنی کې جنت ته دوی به وایي او جی پوخ جنت ته وایي جوړه ورته دا جنت یوازې ستاسو چې دا سینه وهي خوښ هم دی او که ستاسو د دې مولیانو هم خوښ بیا پتاسو شیعو کې چې کوم مالدار دي دا غیم جنت خوښ ابوی دا غیم خوښ دی نو استاسو مولا ولی کمیس نو باسی سمیمیګانې خو نه دي چې خلک یې ګوري کشتا نر سړی خو زوس کا کمیس وباسم نو څه چالو خو عورت نه دی نر سړی خو نوم نه لاندې او ګوډې نه پاس دا عورت دی که کمیس نه منظم کیږي ارسه کیږي جایزم دی نو تاسو کې دا مولیان ولی کمیس نو باسی او دا غټ غټ مالدار شیعگان چې درکې دي دوی کمیس ولی نو باسی کدی کې جنت ته رورا نو دی غټو ته وایي او دی مولیانو ته چې یا کمیس وباسه او په ځان را باندې کا او یا مونږ هم ځان نه وو نه خبره جوړ په دې خبره پوه شي مولا ته وایي رورا چې نه سکینه وہ سکینہ تے کم نہیں بنتا کمیس کڈ لے سکینہ تے کم نہیں بنتا چوگا کالا اتار لے سکینہ تے کم نہیں بنتا کالا پٹخا اتار لے تے اسی 1-10 جان نو دینے تا تو 3 دیا کر تا کم بنسی نہیں تا اسی تیری گل بھی نہیں ماننے خبر جوڑا دا اسی در ته بیګامې چې درته ویل ځان پوي کوي دلایلو سره خبرې کوي دلایلو اسی چغو مغو نه کار نه جوړیږي دلیل سره خبره کوي ما سره کوي دلیل سره جګړه نه دا فساد نه دی توپ نه چلو ټیکونه نه چلو بم نه چلو ایس نه کو دلیل سره خبره کو چرورا هغه کم کار دی چې پیغمبر ویلی دی چې دې کې جنت ته او پیغمبر په خپل نه دی کړی شته داسې امام حسین ویلی دی چې په تور راغستو کې جنت ته نو په خپل تور راغسته وکنه ها امام زین العابدین ویلی دی چې په تور راغستو کې جنت ته راغسته وکنه شاه قاسم ویلی دی
چې د ډومبۍ شپې ناوې قربانولو کې جنت ته، نو د ډومبۍ شپې ناوې د کربلا په میدان کې قربان کړې وه که نه؟ د شاه قاسم ورته څه وایي؟ د شاه قاسم بی بی قاسم ته وی جانانا مزه زمانه. د کربلا په جومپړو کې واده شوی دی. واده دې ته وایي، واده ستا او زما وادو ته نه وایي. کربلا جونګړې دي، خیمې لګېدلې دي، یو خیمې نه بلې خیمې ته کړه، نکاح وتړلو، واده وشو. واده دې ته وایي. د بی بی فاطمې واده څنګه شوی دی؟ تاریخ وګورئ لغون. د شاه قاسم بی بی قاسم ته وی جانانا مزه زمانه، شمر ظالم بد د غشو په باران وجنی، دا مظلومان وجنی. شاه قاسم د ډومبۍ شپې ناوې په ناموس محمد رسول الله قربان کړه. امام حسین د ډومبۍ ورځې پیدا شوی ماشوم په ناموس رسالت باندې قربان کړو، خپل سر قربان کړو. کم شی چې دوی وی هغه په خپل هم کولو. شیعه او نه دوه مطالبې کوو چې یا به ستاسو مولیان او مالدار شیعګان هم کمیس وباسي، سینه به وایي، او کني تاسو هم خدای او قرآن او دې جوړی ته وګورئ، ځان مه وجنئ، ګرمي ده جوړېږي ته سنا زما په ځان مه وهئ. او کوئ چې نه وهوی وشاب کوئ وشاب خپه زور داسې سینه ووه چې دا پیپړي دې وشلېږي. ما له څه زور راځي؟ مونږ له څه زور شته؟ څه شته؟ مونږ جلسې دې دپاره کړي دي چې اهل سنت والجماعت سنی دنیا چې دا به ټوله د شیعو امام بارې ته نه ځئ، او دا به ټوله د شیعو جلوسونو ته نه ځئ. ټیک شو؟ مونږ چا چې معاویه صاحب ته کنزل کړي دي، که سپی ورته ویلي په خپله سپي دي، که څه بدې ویلي په خپله به معاویه د خدای خوښو، د محمد رسول الله خوښو. بیګا ما د ځان متعلق یو ټکی کړی چې د بجلیګر مولا ژوند د اوښانو کاروان دی، د اوښانو کاروان پسې ډېر سپي غاپي. د صحابو ژوند کاروان دی، کاروان پسې د سپي غاپي، نو د سپو غپا کاروان ته څه ویلي؟ زما په دې خبره پوهېږئ که ابو بکر ته چې د اسمان نه سلامونه راځي، قرآن چې د عمر د مرزا مطابق راځي، د پیغمبر دوه لوڼه چې په عثمان ودیږي، هغه د پیغمبر جانشینان دي. که دا ټنګ ټتو ورته څه ووایي نو د هغې څه بګړاولی شي؟ کولی شي؟ عمر او صدیق وګوره، په یو لاس صدیق د پیغمبر پروت دی او په یو لاس عمر پروت دی. پراته دي که نه دي پراته؟ په یو لاس عمر پروت دی او په یو لاس صدیق پروت دی. نو د دې وجې نه د شیعو جلوسونو ته به نه ځئ، د هغې امام باړو ته به نه ځئ. وعده ده؟ نه، سم ووایئ. لاس اوچت کړئ، لاس اوچت کړئ. هغه ټیم سره یو سپین ټوپی والا ولاړ، جلوس ته به یې نه ځئ او نه به امام باړو ته ځئ. دې خوا وګورئ، غلی غوندې درته وایه، قسم په خدای چې تاسو نه ورځئ، دوی په خپله دا کار پرېږدي. دا ګرموئ یې تاسو چې تاسو نه ورځئ که نه، دوی خو دومره نه دي، لږ غوندې دي. اوړو کې مالګه ده، خیال دې راغی؟ اوړو کې مالګه ده چې تاسو نه ورځئ که نه، نو ښځې سره چې خاوند نه وي نو ځانده وي، چې مېړه وګوري نو په ځان راکېږي. چې تاسو نه یئ، دوی ځان نه وي، په خپله به سم شي. څه ورته مونږ هم نیت ښه کړی دی اوس چې تبلیغي صورت ورته اختیارو. اوس چې جلسه ختم شي په کومه لار به ځئ؟ په کومه؟ په کومه؟ دعا وکړئ، اللهم احسن عاقبتنا فی الامور واجرنا. الله دې تاسو ته ډېر اجر درکړي.